تاسو کتلی شئ دا کبیر رستورانټ دی او دا والا اوس راغلي دي دا پولیس والا دي که څه شی والا راغلي دي او د کبیر رستورانټ یې ورباندې سیل کړی دا تاسو کتلی شئ. ګورئ موږ له به ټیکس راکوئ نو پاکستانیانو دا ستاسو حکومت ته وګورئ ښه دا یو پښتون رستورانټ دی دی ورباندې سیل کړی دا چېرته پنجابي وي که نه دا به هېڅ هم نه وي. دا تاسو وګورئ. ملګرو جرنل موبین چې څه ویلي دي د کبیر افریدي په باره کې هغه در سره شیر کومه، خو د هغې نه مخکې تاسو ته وایم چې د کبیر افریدي کوم هوټل رسټورنټ چې هغه د څه د وجې سیل کړی و په دې باندې کم د پېښور ډپټي کمشنر چې دی هغه په خپله چاپه ورسره د کم فوډ اتارټي نور کم کسان چې هغه ورسره تلي وو په هغې باندې چې کومه چاپه غورځولې وه مختلف یعنی تقریبا 3-4 ګاډي موبایل یې هغه پسې تللی وي او د هغې کم سیلمین چې دی هغه هم ګرفتار کړی و. لکه زه اوس تاسو ته دا ویم ګرفتاري صرف په دې باندې شوې وه دې ته ویل چې تاسو سره کم چاینا سالټ در سره دی. چاینا سالټ په هکله به زه تاسو سره شریکه کړم چې دې باندې په ټول پاکستان کې هغه پابندي ده او د کبیر افریدي سره تقریبا 1 بورۍ چاینا سالټ هغه ګرفتار کړی و. نو له دغې سببه چې کوم د ډپټي کمشنر هغه دا قیصه کړې وه. اوس څه چل شوی دی اوس که تاسو چېرته لاړ شئ د ډپټي کمشنر پېښور کوم پیج چې دی په فیسبوک باندې هغه که وګورئ د هغې نه هغه پوسټ ډیلیټ کړی شوی دی. بل طرف ته کبیر افریدي هم د خپل پیج نه لایو راغلی دی واپس یو داسې ابتدایي تقریب غونته یې کړی دی او د هغې نه پس بیا کوم هوټل چې دی په هغې باندې کار شروع کړی دی. په دې څه ویډیوګانو کې تاسو کتې هم شئ چې په دې کې کم پرونی ماښام چې موږ واخلو نو د کبیر افریدي هوټل کې یو ډېره زیاته کم دردونکې منظر و یعنی څوک پکې هم نه هوټل چې دی هغه بند و. خو اوس چې کوم دی هوټل هغه کولاو شوی دی باقاعده د هغې کوم سروس چې دي هغه واپس بحال شوي دي. د فیسبوک پیج نه د ډپټي کمشنر پېښور چې دی هغه پوسټ ډیلیټ کړی هم دی. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاوو. الله حافظ.